د زرغون تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. زه نور الله نوري یم او تاسې د زرغون تلویزیون د کرونا ساري ناروغۍ لپاره د ځانګړي پروګرام لیدونکي هستئ. له موږ سره په دغه ځانګړي پروګرام کې متخصص ډاکټر صاحب نعمت الله حقمل چې د زړه د انجیوګرافي او انجیوپلاسټي او د زړه د برقي سیستم په برخه کې د هندوستان په میدانتا روغتون کې تخصص ترسره کړی دی ناستی. په دې هیله چې تاسو دغه پروګرام تر اخره واورئ او د کرونا د سري ناروغۍ په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کړئ. ډاکټر صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی کوم. ډیره مننه چې راغلی. په لومړي سر کې که د زرغون تلویزیون لیدونکو ته د کرونا سري ناروغۍ په اړه معلومات ورکړئ چې کرونا وایروس یعنې څه شی دی. زه هم په خپل وار سره د زرغون تلویزیون او د ولس غږ راډیو درنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي روغ او جوړ وي او د کرونا ناروغۍ همدارنګه د نورو سري ناروغۍ نه په امن کې پاتې شي. ډیره مننه. نوري صاحب ډیره مننه. تاسو پوښتنه چې آیا د کرونا ناروغي چې دی یا وایرس څه شی دی. دغه کرونا وایرس چې دی موږ تاسو هر څوک یعنې په نړۍ کې داسې ډېر کم خلک به وي چې دغه وایرس نوم یې نه وي اورېدلی، یعنې دغه اوس د ټولو خبرونو سرخط جوړ کړی دی. کرونا وایرس چې دی دغه وایرس د وایرسونو یوه کورنۍ چې ده هغه ټوله کرونا په نوم سره یادېږي، یعنې یوه کورنۍ ده او په انسانانو کې د ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځي. دغه وایرس چې دی ډېر ډولونه لري، خو هغه ډولونه چې انسان کې ناروغي رامنځته کولی شي 7 ډولونه دي. نو کرونا وایرس چې دی هغه د نورو حیواناتو نه انسان ته پخوا هغه کې انتقال شوی دی. نو دغې ناروغۍ د وایرس چې دی د کرونا وایرس د دغه نه کومه ناروغي چې بیا رامنځته کېږي هغې ناروغۍ ته بیا کوویډ 19 وایي. نوره کرونا وایرس د دې اصلي مطلب یا که لغوي معنا یې موږ تاسو وګورو، کرونا په معنا د کراون یا تاج دی، یعنې دغه وایرس کوم ساختمان چې دی د هغې په سر باندې یا په سطحه باندې داسې جوړښتونه دي چې هغه جوړښتونو په نتیجه کې داسې هغه غوره کړی دی لکه تاج یا کراون، لکه ځینې بادشاهان شاهان یا هغې چې هڅې شهزادګۍ اچوي. نو د هغې ته ورته نو ځکه کرونا نوم پې ایښی دی او ومې ویل چې دغه یوه کورنۍ د وایرسونو ده چې په دې کې ځینې یې په انسانانو کې د ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځي چې هغه ناروغي د زکام، ټوخي یا والګي هغه په شکل سره وي. نو اوس نوې کومه ناروغي چې رامنځته شوې ده هغه هم د دغه وایرسونو د یو ډول څخه رامنځته شوې. ډیره مننه ډاکټر صاحب. کوویډ 19 یعنې څه شی دی او دغه لفظ څه معنا لري؟ کوویډ 19 یا کرونا وایرس ډیزیز 2019 دا یې مخفف کړی دی او د دې نه کوویډ 19 جوړ کړی دی. یعنې کومه ناروغي چې د په پایله کې د وایرس رامنځته کېږي هغه یې کرونا وایرس ډیزیز 2019 یا کوویډ 19 په نامه سره نومولې ده. نو صرف دغه د دغې کرونا وایرس ډیزیز 2019 مخفف دی او د دې له کبله کومه ناروغي چې رامنځته شوه یعنې دا یو سري ناروغي ده او د یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او تنفسي سیستم چې دی هغه مصاب کوي او په نتیجه کې کیدای شي چې کله شدیده شي چې سیویر اکیوټ ریسپیریټري سنډروم رامنځته کړي یا د دغې ناروغۍ بل نوم چې دی سارس کوف 2 په نامه سره هم یادېږي چې سیویر اکیوټ ریسپیریټري سنډروم کوف 2 یا کرونا وایرس 2 په نامه سره هم یادېږي. یعنې دغه یو شدید تنفسي یا د سږو د لارو یا د تنفسي هغه د سنډروم یا یو مشکل دی چې هغه په دې حالت کې سړی ساه نشي اخیستلی او نفس تنګي ورته پیدا کېږي او اکسیجن ته ضرورت ډېر زیاتېږي. نو دغه سارس کوف 2 په نامه سره هم نومول کېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. که ووایي چې د کوویډ 19 یا د کرونا سري ناروغۍ په هر اړخیز ډول کومې نښې نښانې لري؟
کرونا وایرس چې دی یو عامې نښې دي، عمده نښې دي او ځینې چې دی غیر عامې یعنې کم پېښېدونکي دي. د کرونا وایرس نښې نښانلو جملې څخه چې دی په دغه ناروغانو کې ډېر چې واقع کېږي تبه ده چې 80% په شاوخوا کې، یعنې د 80% شاوخوا کې یا د هغې نه پورته 80% شاوخوا کې دغه تبه رامنځته کېږي. بل وچ ټوخی یا ډرای کف دی چې هغه هم 80% شاوخوا کې رامنځته کېږي په ناروغانو کې. او بل هم د بدن یا ستړیا ده یا فټیګ ده یا ټایډنس یعنې ستونزه ده چې ناروغان د کووډ 19 ناروغان چې دي هغه دغه درې عامې نښې په دوی کې ډېرې زیاتې دي، عامې دي. د دې نه علاوه نوره نښې نښانې هم لري چې هغې جملې څخه سردردی ده چې کیدای شي تر 14% پورې رامنځته شي. همدارنګه ځینې ناروغان د دې نه شکایت کوي چې دوی د بوی حس له منځه ځي چې هغه هم په 15-30% ناروغان کیدای شي رامنځته شي. د دې نه علاوه د پزې بندوالی دی چې کیدای شي پزه بنده شي، د پزې بندوالی پکې رامنځته کیږي، د مرۍ یا د ستوني درد رامنځته کیږي. همدارنګه موږ په سر کې مو ویل چې عامه نښې چې ده چې درې نښې چې تبه ده، وچ ټوخی دی او ستړیا ده. د دې نه علاوه د ټوخی کیدای شي په ځینو حالاتو کې بلغم لرونکی هم شي یا لوند ټوخی هم شي. د دې نه علاوه نوره علایمې چې دي ستونزه ده یعنې شارټنس اف بریت ورته وایي په طبي اصطلاح، یعنې سړی زر ستړی کېږي. همدارنګه د عضلاتو او د مفاصلو یا د بندونو دردونه درد دی دغه موجوده دی. په ځینو کسانو کې دا ټولې نښې نښانې چې دي کمې دي. د لرزه یا ساړه کېدل یا لرزه دغه هم پکې رامنځته کېدای شي. ځینو ناروغانو کې د زړه بدوالی او کانګ یا قی هم موجود وي. د دې نه علاوه نورې کومې نښې چې په ناروغانو کې رامنځته کېدای شي هغه کېدای شي چې نس ناستی واوسېږي. یعنې ځینې ناروغان دغه ټولې نښې نښانې په ټول ناروغانو کې نه وي. یعنې ما چې ویل چې دا درې عامې نښې دي چې تبه ده، وچ ټوخی دی او ستونزه ده. دغه نورې نښې چې کومې یادوم دغه دومره زیاتې نه دي. مثلا نس ناستی 3-10% ناروغانو کې رامنځته کېږي. نو دغه نښې نښانې چې وي دغه نښې نښانې درلودې او په ډېرو شدیدو حالاتو کې چې کله دغه ناروغي شدیده کېږي په هغې حالت کې ځینې نور مشکلات هم پیدا کېږي. په هغې حالت کې کیدای شي چې ناروغ مشکل د دې ولري چې دی یعنې په ځان باندې نه پوهېږي، په خپل هغه محیط په هغه شاوخوا باندې نه پوهېږي چې څه خبره ده، یعنې کنفیوژن هغه لري، یا دا چې په سختۍ سره رابیداره کېږي دغه ستونزه موجوده وي، یا دا چې که دا حالت نه موجود کیدای شي شنډې او یا مخې شینوالی پیدا کړي د اکسیجن د کموالي له کبله، یعنې په وینه کې هایپوکسیمیا رامنځته کېږي، یعنې د اکسیجن کموالی په وینه کې، نو هغې له کبله دا حالت رامنځته کېږي. همدارنګه کیدای شي ناروغ په شدید حالت کې وینه قی کړي، یعنې وینه واچوي. د دې نه علاوه د ناروغ سره په شدید حالت کې د سینې درد موجود وي چې سینه درد کوي، ټټر درد کوي، او ځینو حالاتو کې که وینه کې وګورو د خلکو د وینې سپین حجره چې هغه کموالی پیدا کوي. د بدن ځینې نور غړي چې دي هغه هم په د شدید حالت کې مصاب کیدای شي یا په ناروغۍ اخته کیدای شي چې هغه حالاتو کې کیدای شي پښتورګي عدم کفایت ته ولاړ شي، یعنې خپله وظیفه سرته ونه رسوي. حتی کیدای شي زړه په ناروغۍ باندې مصاب شي چې بالکل د زړه د حملې غوندې مشکلات رامنځته کړي، او یا کارډایټس یا مایوکارډایټس یا د زړه د عضلې کوم هغه چې التهاب پړسوب هغه رامنځته شي، یا پیریکارډایټس، یعنې مختلف حالات یا د مشکلات د زړه هم کیدای شي رامنځته شي، د پښتورګو هم رامنځته شي، یا نه کې مشکلات رامنځته شي. یعنې دغه ناروغي چې دا په مجموع کې ملټي اورګان ډسفانکشن رامنځته کیدای شي، یعنې د بدن د مهمو غړو حیاتي غړو د وظیفې نشتوالی چې دی پکې رامنځته کیدای شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. کله چې کووډ 19 یا کرونا ساري ناروغۍ په پټه د انسان بدن ته دننه شي، په څومره وخت کې دغه ناروغي بیا په ښکاره ډول د انسان په وجود کې را پیدا کېږي؟ دغه ناروغي کله چې د انسان بدن ته داخلیږي
کیدای شي نښې نښانې فرق کوي، یعنې د دغې ناروغۍ نښې نښانې چې د 1 الی 2 ورځو نه نیولې تر 14 ورځو پورې کیدای شي چې د ناروغانو په دوی کې یعنې دوی بدن کې دغه نښې نښانې ښکاره شي یا څرګندې شي. په عمومي ډول سره 15 الی 6 ورځې ده. په عام ډول سره چې کوم نښې نښانې یعنې کله چې میکروب مثلا زما بدن ته داخل شو یعنې د ټولو ناروغانو کې هر یو کې فرق کوي، خو بیا هم په عام ډول سره چې ووایو هغه داسې کېږي چې کله یو څوک نه میکروب واخلي 15 الی 6 ورځو کې په دوی کې ناروغي ښکاره کېږي، خو په ځینو کسانو کې حتی په 2 ورځو کې هم ناروغي رامنځته شوې ده او ځینو کسانو کې حتی تر 14 ورځو پورې ناروغي نه ده رامنځته شوې، د هغې نه وروسته رامنځته شوې ده. نو دغه فرق کوي، خو عام ډول سره 15 الی 6 ورځې وخت نیسي چې ناروغي یا میکروب راښکاره شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب د راښکاره کولو په اړه مو وویل. دا هم ووایي چې د کوویډ 19 یا کرونا ساري ناروغۍ له یو انسان څخه بل انسان ته څه ډول خپرېږي؟ دغه ناروغي یا دغه وایرس چې کوم دی مونږ وویل چې هغه تنفسي سیستم چې دی هغه مساوه کوي او په تنفسي سیستم کې مونږ تاسو په لاړو کې هم په کافي اندازه سره دغه میکروب لرو. کومه څېړنه چې شوې ده په چین کې په هغې کې دا لیدل شوي دي چې په 1 سی سی یا 1 میلي لاړو کې د دغې میکروب 100 میلیونه میکروبه موجود وي، یعنې دومره میکروبونه پکې پاتې کیدای شي. نو 100 میلیونه هغې جملې که چیرې کې موږ تاسو په زوره ټوخی کوو یا حتی که چیرې کې خبرې کوو او یا دا چې موږ تاسو که خبرې کول وي، که ټوخی وي، که پرنجا وي، هر څه چې په دې حالت کې دغه میکروب چې دی د ډېرو وړو څاڅکو په شکل سره چې سم په سترګو نه لیدل کېږي یا کیدای شي ځینې وخت ولیدل شي، په هغې څاڅکو کې دغه وځي بهر ته وځي. که چیرې کې په دغه ساحه کې کله چې دغه میکروب د لاړو د ټوخي پرنجي یا د خبرو په وخت کې بهر ته غورځېږي، په هغه نږدې ساحه کې که چیرې کې څوک موجود وي نو هغه کس دغه تنفس کوي، اخلي دغه وړه څاڅکي د هوا په هوا کې چې موجود دی چې په هغې کې میکروب موجود دی، وایرس موجود دی، هغه اخلي تنفس کوي، په دې ډول سره هغه د بدن ته داخلیږي او د داخلېدو نه وروسته مثلا ناروغي مشکل رامنځته کوي. بله کیدای شي چې دغه څوک دلته نږدې مثلا کوم څوک چې ناروغه دی د هغې سره په څنګ کې څوک موجود نه وي، خو دی دغه خپل میکروبونه په دې شکل سره د باندې غورځوي. خو که چیرې کې د هغه سطحې سره کله چې څوک په تماس کې راځي، ځکه دا وړه وړه ذرات دی هغه چې دی چې په مثلا په هغې کې دا وړه وړه موږ ویل چې ډراپلیټس یا د وړه وړه څاڅکي چې دی خولې نه وځي د ټوخي پرنجي یا خبرو په وخت کې، هغه کله چې په هوا کې ډېر وخت پرې نشي پاتې کېدی، ځمکې ته ښکته کېږي، په ځمکه یا مثلا په یوه سطحه باندې که هغه هر شی وي په هغې باندې کیني. کله چې د هغې سطحې سره یو څوک په تماس کې راځي، لاس په تماس کې راځي، نو هغه لاسونه که چیرې کې یو څوک خپل مخ ته یوسي، خولې ته یوسي د خوراک په وخت کې، یا پزې سره مثلا پزې ته لاس یوسي یا سترګو ته، نو کیدای شي دغه مجرا ولرې نه میکروب بدن ته داخل شي او په نتیجه کې بیا دغه ستونزه رامنځته کوي. بل تشویش موجود دی هغه دا دی چې دغه میکروب په غټو متیازو کې هم لیدل شوی دی او د دې خطر شته چې کیدای شي د غټو متیازو له لارې نه هم انتقال شي، خو هغه ښودل شوي ده تر اوسه پورې، یعنې په دغه ناروغي تر اوسه پورې ډېره نه وي ده، د دې ناروغۍ په اړه به ډېر څه نوي او بدل شي او وخت به ونیسي، خو بیا هم دغه هغه موجود ده چې د غټو متیازو لاره نه انتقالیدای شي، خو د هغې د انتقال اندازه کمه ده. بله خبره دا ده چې دغه میکروب د څومره وخت لپاره په یوه سطحه باندې ژوندی پاتې کیدای شي. نو دغه د ژوندي پاتې کیدلو مسله چې ده هغه هم دا ده چې پخوا ویل کیدل چې دغه ویروس په یوه سطحه باندې تر 2 ساعتو 6 ساعتو حتی 12 ساعتو پورې وښودل چې دغه ژوندی پاتې کیږي، خو اوس وخت کې داسې وایي چې دغه ویروس کیدای شي چې حتی په یوه سطحه باندې تر 2 ساعتونو یعنې 3 ورځو پورې ژوندی پاتې شي.
نو په دې اساس سره سړی باید ډېر احتیاط وکړي. هغه ساحه کې چې مریض مثلا موجود و په هغه سطحه باندې هغه مثلا ټوخی کړی دی یا ترنجېدلی دی یا ترنجی یا هغې سره تماس راوړی دی، نو هغې باندې باید ډېر احتیاط وشي او هغې سطحه که تماس راځي تر هغې باید لاسونه مخکې ومینځل شي تر څو چې خولې ته سترګو ته یا مخ ته لاس وړي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. د دې ترڅنګ د کرونا وایروس څخه د خوندیتوب لپاره باید څه وکړو؟ نور داسې عامې لارې چارې څه دي؟ د ځان د خوندیتوب لپاره لارې چارې په مجموع کې ډېر چې یادونه کېږي. هر وخت چې د مخنیوي یا د ځان ساتنې خبره رامنځته کېږي هغه څو خبرې دي، هغه په دې ډول سره دي چې تاسو خپل لاسونه ومینځئ، لاسونه په صابون باندې د داسې ډول سره ومینځئ چې هغه صابون 60 سکنډه یا 60 ثانیې ستاسو په لاس باندې پاتې شي او تاسو د لاس مینځلو کومه طریقه چې ده په هغه کله چې تاسو صابون پرې ووهلو په لاس باندې او هغه ښه زګ وکړو، یعنې اول لاسونه لامده کړئ، د لامدوالي نه وروسته صابون ښه په هغې باندې خور شي او هغې نه وروسته صابون چې دی په دې ډول سره ومینځلی شي چې هم لاسونه په دې شکل سره بیا د هغې نه وروسته په دې شکل سره داسې ومینځلی شي او د هغې نه په اخر کې هم لاسونه دا نوکان چې دي په دغه ساحه کې چې دغه په دې شکل سره ومینځلی شي. نو دغه شکل د مینځلو چې دی دغه باید مراعات شي او دغه وخت چې صابون په لاس باندې وي او سولول کېږي 60 ثانیې یا 60 سکنډه وخت باید وي، د دې نه کم باید نه وي، ځکه د دغه وایرس کومه غشا یا جدار یا پرده چې ده هغه د دې صابون سره کله چې په ماسک کې راځي نو هغه له منځه ځي او وایروس بیا چې کېږي، یعنې وایروس د یو پردې چارچاپېره پرده ده یا ممبران په طبي اصطلاح ورته ویل کېږي، هغه چې دا محافظت کوي هغه د الکول او د صابون او د نور شیانو په د کومه او د مینځلو شیان چې دي په مقابل کې اساسه ده او دا بیا غونجېږي یا سطحه یې پرې کېږي یا سیرې کېږي د دې شیانو په نتیجه کې او ویروس له منځه ځي مړ کېږي. نو 60 سکنډونه باید ډېر وخت لپاره. ډېره مننه ډاکټر صاحب. بل شی چې دی هغه چې د ځان د خوندیتوب لپاره دی هغه دا دی چې مونږ باید داسې ځای ته ولاړ نه شو چې هغه ځای کې کوم ناروغ موجود وي چې هغې کې د ټوخي د تبې او د کرونا وایرس نښې نښانې چې وي هغه موجود وي. که هغه موجود وي په هغې صورت کې باید مونږ هغې ته نږدې نه شو. که چیرې هغې ته مونږ نږدې کېږو اول خو باید ناروغ خپله ماسک وکاروي او WHO داسې نه وایي چې تاسو ماسک چې روغ وایي ماسک وکاروئ، ځکه وایي چې نړۍ کې ماسکونه کم دي، اوس ټول نړۍ د ماسکو د کموالي سره مخامخ ده، روغ انسان که ونه کاروي په مشکل نشته، خو امریکا کې بیا ټولو عامو خاصو ته دا لارښوونه وشوه چې تاسو ماسک وکاروئ. خو WHO یا د نړیوال صحي سازمان چې دی هغه داسې وایي چې تاسو ماسک روغ کسان دې نه کاروي، ناروغ دې ماسک وکاروي. خو کله چې تاسو ناروغ څوک چې تداوي کوي هغه ورته نږدې هغه باید ماسک وکاروي، دستکش وکاروي او ګاون یا هغه کومه چاپنه چې د هغه باید مکمل بدن چې پټوي هغه باید استعمال شي. خو هغه کسان چې مثلا نښې نښانې مو ویل چې په دوی کې موجود وي هغې ته باید مونږ تاسو نږدې نه شو، ځکه مونږ تاسو که د ډاکټر صفت نه وي همداسې عام وګړي په صفت سره وي هغې ته باید 1 متر یا 2 متره فاصله، کم از کم 1 متر یا د دې نه زیاته فاصله باید مراعات شي. کله چې مونږ د مشکوکې سطح سره په تماس کې راغلو نو په هغې صورت کې باید لاسونه په صابون باندې مخکې له دې چې ځان ته مخ ته خولې او پزو ته لاسونه ویوسو باید هغه په صابون باندې یا په الکول باندې ووینځو. الکول هم په داسې اندازه باندې یعنې هغه الکول هغه مواد چې هغه سینیټایزر یا د لاسو پاکونکي مواد چې هغه حد اقل 80% الکول ولري، دا ځینې په مصنوعي خلک خپله جوړوي په هغې کې دومره کافي اندازه مواد نه موجود چې هغه وایرس له منځه یوسي. د دې نه علاوه کله چې موږ تاسو تشناب ته ځو د تشناب نه وروسته باید لاسونه په صابون باندې ومینځو او د هغې نه علاوه کوم خوراکي مواد چې موږ کورونو ته راوړو هغه باید په درست ډول سره خصوصا غوښه چې ده یا هګۍ دي یا د چرګ غوښه ده، ځکه دغه ویروسونه چې دي په حیواناتو کې هم موجود وي. د اکثره هر کال یا د هر څو کاله وروسته چې د ځینې نړۍ کې د والګۍ او وبا رامنځته کېږي هغه ټول د همدې چرګانو یا د مخامک ورته وایي که دا د ماښامه چې راوځي
ماښام څکل کوي څوک ماښام ماښامک څپلکی څپلکی یا معمولاً هم دلته دغه څکل کوي نومونه. او یا ماښامک چې دی د هغې نه دغه ناروغي چې د وایرس په هغې کې اصلا موجود د هغې نه را انتقال شوي ده چې په څه ډول سره انتقال شوي ده. نو دغه حیوانات مثلا د چرګ غوښه یا هګۍ چې دي هغه کور ته راوړل کېږي هغه باید په درست ډول سره پخې شي، هغه باید پاک ومینځل شي او د هغې سره باید ډېر احتیاط وشي. نو دغه لارې چارې دي د مننه ډاکټر صاحب. کوویډ-19 یا د کرونا وایروس په څومره کچه د اندېښنې او تشویش وړ دی؟ د مخنیوي هغه په لاره کې چې د خوندیتوب په لاره کې یو بل شی رانه پاتې شو هغه دا دی چې موږ تاسو په جامعه کې د نورو نړۍ غوندې نه یو چې یو چا ته صرف زنګ وکړو د خپل تلیفون لاره نه غذایي مواد راوغواړو یا خوراک یا د کور سامانونه موږ تاسو نغدې پیسې ورکوو، نغدې پیسې اخلو. نو کله چې پیسې چې دي د هغه د وایرس انتقال زموږ تاسو په ټولنه کې د انتقال ښه منبع یا ذریعه کیدای شي، ځکه زموږ تاسو خلک هر وخت کې یعنی ما ډېر خلک لیدل د ژمي موسم نور وختو کې کله چې دوی زکام یا ټوخی یا بل شی پرنجی یا دا شیان کوي هغه په غلط ډول سره پرنجی کوي. نو په هغې صورت کې دوی لاسونه او دا شیان چې میکروبي کېږي او پیسې چې چاته ورکوي هغه هم میکروبي کېږي چې دوباره یې اخلي هغه هم. نو پیسې چې دي هغه هم د میکروب د انتقال یوه ښه لاره ده. نو هغه باید په پیسې کله چې په هغې ته لاس ولګېدلو نو هغه باید سمې خوندي کېښودل شي او هغې نه وروسته لاسونه باید سم ومینځل شي. راغله ستاسو خبره د هغه په باره کې وه چې څومره د اندېښنې وړ او تشویش وړ خبره ده. خلک د دا تشویش نه کوي، یعنی احتیاط چې دی هغه احتیاط دی وکړي. په نړۍ کې دغه ناروغي چې د دې خپرېدل زیات دي خو د دغې ناروغۍ یا د وایرس له کبله مړینه چې ده نسبت نورو وباو ته چې پخوا رامنځته شوي دي راغلي د هغې نسبت کمه ده، خو د دې شیوع یا خپرېدل چې دي لږ تیز دي یا زیات دي. هغه ناروغان چې په دې ویروس یا ناروغۍ باندې اخته کېږي په 80% ناروغان چې دي خپله جوړېږي او د دې نه علاوه کوم 20% پاتې کېږي. مثلا په دې کې ځینې ناروغان ډېر کم ناروغان چې دي هغه جدي حالت یا شدید حالت ته ځي او هغه کېدای شي یعنی د دې فیصدي د مړینې کمه ده. خلک باید ډېر تشویش ونه کړي، خو وژونکي ده، زیات خپرېدونکي ده. نو په دې اساس سره لکه چې وایي چې تاسو په کور کې پاتې شئ خوندي پاتې شئ، یعنی باید د خپروي د ځان ساتنې په اړه دا هم وایم چې یو خو فاصله ده، لاسو مینځل شو او د نورو کومې لارې هم چې وښودلی. بله خبره دا ده چې په خپل کورونو کې پاتې شو یا د ګڼې ګوڼې ځایو ته لاړ نه شو. نو دغه ناروغي چې ده د اندېښنې وړ ده ځکه ټول نړۍ په تشویش کې کړې ده چې تر اوسه پورې دوا یې نشته، واکسین یې نشته، خو د مړینې فیصدي یا کچه چې ده هغه کمه ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د کوویډ-19 یا د کرونا ساري وایروس لپاره څوک ډېر په خطر کې دي؟ د دغې ناروغۍ لپاره که موږ وګورو ماشومان او هغه ځوانان چې یا نوي ځوانان چې دغه زیات په دې ناروغۍ باندې که اخته هم شي خوشبختانه چې هغه ښه کېږي. خو هغه کسان چې عمر زیات دی او هغه کسان چې دوی د دې ناروغۍ نه بر علاوه نور ناروغۍ لري، د زړه ناروغي ولري، د وینې فشار ناروغي ولري، شکر ولري، کینسر یا نور مزمن ناروغۍ ولري، ټي بي یا توبرکلوز ولري، نو دغه ناروغان چې دي دغه نسبت نورو خلکو ته زیات مساعد دي دغه ناروغۍ د شدت له کبله که موږ وایو چې یعنې دغه په دې خلکو کې شدید ناروغي رامنځته کیدای شي او د دې نه علاوه نور کسان چې دي هغه نسبتا په دې کې د ناروغۍ شدت کم وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د کوویډ-19 لپاره د کوویډ-19 د مخنیوي لپاره په هیواد یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې واکسین شته دی؟ د دې ناروغۍ لپاره د مخنیوي لپاره په نړۍ کې او په هیواد کې داسې کوم واکسین تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی چې د مخنیوی وکړي. د دې ناروغۍ لپاره په نړۍ کې په 3 واکسینو باندې اوس یعنی ټرایلونه روان دي، یعنی په دې باندې اوس څېړنې روانې دي چې د دې لپاره واکسین رامنځته کړي. خو دغه واکسین کیدای شي د سږ کال تر مني پورې وخت ونیسي او یا کیدای شي 2021 کال پورې تر شروع پورې دغه واکسین جوړ شي یا هغې باندې کار روان دی. همدارنګه
یعنی دا واکسین چې دی د دې تر اوسه پورې نه دی موجود. او بله خبره دا ده چې د واکسینو د جوړول لپاره یو نو چې 3 واکسینو باندې عملا کار روان دی او اویا نور لپاره یعنی نور مختلف واکسینونه هم اویا نور هم د کار لاندې چې هغې باندې هم نوی کار شروع شوی دی، یعنی نوي کمپنیانو تر اویاو پورې نور هم لګیا دي چې واکسین جوړ کړي. په دې کې چې هر څوک بریالي شوه نو هغه به ګورو چې نتیجه څنګه راوځي. خو فعل حال دپاره د دې دپاره کومه تداوي او د دې لپاره کوم واکسین نه دی موجود. ډیره مننه ډاکټر صاحب. د خلکو ترمنځ ډول ډول خبرې کیږي چې هغه ناروغان چې له دغه ناروغۍ څخه جوړ شوي دي یا ښه شوي دي د هغوی وینه یا پلازما نورو ته ورکول د ناروغۍ مخه نیولې ده. دا څومره حقیقت لري؟ ځینې داسې شایعات دلته زموږ په ټولنه کې موجود و چې امارات یا نورو ځایو کې داسې هغه کوي چې هغه چا باندې چې ناروغي تېره شوې ده نو هغوی نه یې دا وینه اخیستې ده، د هغې پلازما برخه مثلا جدا کړې، هغه بیا نور ناروغانو ته ورکړې ده، هغوی ورسره ښه شوي. نن دومره زره کسان ښه شول، سبا ورځومره ښه شول. نو دا خبرې کېدلې. داسې ده چې هغه څوک چې په دې ناروغۍ باندې اخته شي دغه یو بله لاره ده، خو دا هم دومره د دې مؤثریت تر اوسه پورې ثابت نه دی چې آیا دغه به د دې ناروغۍ دپاره نتیجه ورکړي او که نه. اول خو دا چې د هغې دپاره اول دا باید ثابته شي چې آیا دغه ناروغ چې چا نه دغه پلازما اخیستل کېږي، آیا په ټیسټونو باید ثابته شوي وي چې دغه ناروغ د کوویډ-19 ناروغي درلوده او د هغې نه وروسته یعنې 14 الی 28 ورځې په ده باندې باید تېرې شوي وي او په هغه صورت کې باید دا واضح وي، معلومه وي چې دی اوس دا ناروغي نه لري یا ناروغي په ده کې اوس منفي شوې ده. نو کله چې که چیرې کې دغه ناروغي په ده کې منفي او هغې نه وروسته یعنې مختلف کسان دوی انتخابوي او هغې نه بیا سمپلونه هغه اخلي او په هغې کې مختلف معاینات ترسره کېږي چې HLA ټایپینګ هم یعنې د سپینو حجراتو کوم هغه چې دای سطح باندې چې کوم انتیجنونه موجود وي هغه کتل کېږي چې د یو ناروغ بل سره یا کس د بل سره په تطابق کې دی او که نه دی. نو هغه کتلو سره بیا دغه اخیستل کېږي او بل ناروغ ته ورکول کېږي. دا یوه لاره ده، خو دا هم په یو ازمایښتي دوره کې ده او دغه هم نه ده ثابته شوې چې دغه به مؤثره وي او که نه وي. مننه ډاکټر صاحب. آیا د حیواناتو د لارې هم د کوویډ-19 ساري ناروغي انسانانو ته انتقالېدای شي؟ دغه ناروغي چې اوس کومه رامنځته شوې ده چې مختلف نومونه دي، موږ یو دوه نومونه ذکر کړل چې کوویډ-19 یا سارس-کوف-2 په نامه سره یا د وهان په نامه او مختلف نومونو سره رامنځته کېږي. دغه ویروس چې دی تر اوسه پورې نه ده معلومه، خو کیدای شي پخوا تېرو وختونو کې په 2002 او 3 کلونو کې چې کله مرس په نامه سره میډل ایسٹ ریسپیریټري سینډروم په نامه سره چې په منځني ختیځ، سعودي عربستان نورو هېوادونو کې یو وبا رامنځته شوه چې هغه ډېره وژونکې وه خو د هغې انتقال کم و. هغه هم هغه ډول د ناروغۍ و چې د حیواناتو کې هماغه میکروبونه شته یا د بیتا وایرس د کرونا وایرس د بیتا کورونای جملې نه ده. دغه وایرس چې دا هم د بیتا د کرونا وایرس د بیتا کورونای له جملې څخه ده. نو د دغې ورته والی او همدارنګه په 2009 کال کې او په 2014 کالونو کې 2015 کې کوم سیویر اکیوټ ریسپیریټري سینډروم کوف په نامه سره چې یو په نامه چې رامنځته کړی و، هغې سره د وایرس 90% ورته والی لري. یعنې دغه وایرس تقریبا هماغه وایرس دی خو په یو امینو اسید کې فرق موجود دی. نو نور 90% د هغې سره ورته والی لري. کیدای شي یعنې دغه خپل هماغه وایرس نه دی خو ورته والی شته او دغه وایرس چې دی دغه په د مخامک یا مخام څکل کې مخام څپل کې دی که شي د په دغې کې دغه وایرسونه شته. دغه وایرسونه په مختلفو حیواناتو کې وي او هغه په وخت سره کله ور خپل میوټیشن کوي یعنې خپل جینیټیک ساختار کې لږ څه تغییر راولي او هغه بیا کیدای شي په حیواناتو کې موجود وي، موږ ته ناروغۍ باعث ونه ګرځي. خو که چیرې که هماغه وایرسونه په خپل جینیټیکي یا ارثي مواد چې کوم دي په هغې کې لږ څه تغییرات راوستل کیدای شي داسې یو شکل ته واوړي یعنې میوټیشن وکړي چې هغه انسانان مسابه کړي. نو تر اوسه پورې کوم وایرسونه چې د دې نه پخوا د دې ناروغۍ نه پېژندل شوي وو یا کوویډ-19 نه پخوا هغه 6 وایرسونه وو
چې دغه مختلفو وباګانې په دا څو کالو کې رامنځته کړي وي، دا تېرو شلو کلونو کې. دغه اووم ډول دی چې دغه کیدای شي د همدې مخامک یا مخام څکل یا مخام څپل کې کوم هغه چې دی د هغې وایرس وي او د دې د میوټیشن یا د ارثي موادو تغییر په نتیجه کې داسې یو شکل ته اوښتی وي چې هغه انسان مصاب کړي. ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړله چې موږ ورته په سیمه ییزه کچه د ماښام څپل کې وایو. آیا د دې کوویډ-19 یا کرونا وایروس اصلي منبع معلومه ده چې د څه شي څخه پیدا شوی دی؟ د دغې وایروس په باره کې مختلف اوازې دي. ځینې داسې وایي چې دغه وایروس په بیولوژیکي ډول یعنې بیولوژیکي وسله ده، یعنې په لابراتوارونو کې جوړه شوې او هغې نه وروسته خوره شوې ده. خو په دې اړه تر اوسه پورې کوم خاص موثق هغه نشته، دلایل یا موثق ثبوتونه نشته چې آیا رښتیا دغه کوم هیواد خپره کړې ده. خو داسې اوازې موجود دي. یو خو دا چې د خلکو د فهم دپاره ووایم چې وایرسونه، بکتریاوې او ټول میکروبونه د جنګ دپاره هم ځینې خلک یا ځینې هیوادونه کاروي او په لابراتوارونو کې هغه کرل کېږي او هغې ته وده ورکول کېږي. دا وی موجود وي. لکه څرنګه چې د هوبي ووهان ښار، د هوبي ولایت د ووهان چې دی دغه د چین، په دې کې د چین د بیولوژیکي وسلو زیرمې هلته موجودې دي او هم ډېر داسې هغه کېږي چې د هغې ځای نه دغه وایروس خپور شوی دی. او بله هغه دا ده چې نه دلته د کوم ځای نه وروړل شوی دی. په هر هغه سره چې وي دوی نړیوال هغه تر اوسه پورې دا وایي چې د دې دپاره کوم خاص ثبوت نه دی موندل شوی چې آیا دا کوم بیولوژیکي ډول سره جوړ شوی او که دا د کوم حیوان نه انتقال شوی دی. خو درته وویل چې دغه مخامک یا په دې شیانو کې دغه وایروس نور ډولونه موجود دي چې دغه لږ څه کم تغییر لري او نور دا په مخامک یا مخام څکل کې یا مخام څپل کې په دې کې دغه شی په همدې ډول وایروس چې دې ته ورته والی لري شته، کیدای شي د هغې میوټیشن وي، د حیوان نه انتقال شوی. او بله خبره دا ده چې همدغه ساحه کې چې کوم ځای کې دغه وایروس خپور شوی دی، دلته د خوراکي موادو یا د غوښې یا د حیواناتو د محصولاتو مارکیټ موجود دی چې د هغې نه انتقال شوی دی. او بل یو پنګولینز په نامه سره یو حیوان دی چې موږ تاسو ډېر نه لرو، هغه پنګولینز په نامه سره حیوان چې دی هغې کې هم د وایرس لیدل شوی دی، دې ته ورته وایرس. نو داسې فکر کېږي چې دا هغه ځکه چینیان چې د مختلف حیوانات خوري نو کیدای شي یا هغې له کبله او یا دا چې بیټ یا دغه مخامک چې دی یا مخام څپل کوي څکل کوي د دغې د خوراک یا د تماس له کبله دغه وایروس انتقال شوی. خو تر اوسه پورې دا واضح نه ده. مننه ډاکټر صاحب. رښتیا هم د نورو خلکو پرتله د کوویډ-19 ناروغي د امیدوارو مېرمنو لپاره په لوړه کچه خطر لري؟ لکه څرنګه چې نوره موږ تاسو د خطر خلک وښودل چې هغه ځینې ناروغۍ ولري، لکه شکر ناروغي ولري، فشار ولري، د زړه کوم نورو ناروغۍ یا کینسر ولري. هغه ناروغان چې دي هغه موږ ویل چې زیات مصاب کیدای شي یا په لوړه کچه، یعنې دوی د ناروغۍ شدت په دې ناروغان کې کیدای شي زیات شي او د دوی تلف کېدو باعث وګرځي. خو په امیدوارو مېرمنو کې یا هغه مېرمنې چې هغوی ماشوم لري، امیدواره وي، نو هغوی کې د دې خطر نه دی لیدل شوی تر اوسه پورې چې آیا لوړ خطر لري او که نه. خو بیا هم باید احتیاط وشي. خو WHO یا د صحت نړیوال سازمان یا چې دی هغه داسې خاص هغه نه دی لیدلی چې امیدوارې ښځې دی نسبت نورو ته په لوړ خطر کې وي. مننه ډاکټر صاحب. کله چې یوه مور په کرونا وایروس اخته شوې وي، خپل ماشوم ته شیدې ورکولی شي؟ هغه میندې چې دوی ماشومان راوړي دي دنیا ته او دوی ورته شیدې ورکوي، WHO دوی د شیدو ورکولو نه منع کوي، خو دوی باید خپل احتیاطي تدابیر چې دي هغه باید مراعات کړي. د احتیاطي تدابیرو مراعات چې دی هغه په دې ډول سره چې دوی باید ماشوم ته مخکې د شیدو ورکول نه او وروسته شیدو ورکول نه خپل لاسونه په صابون باندې چې څه ډول یادونه وکړه په درست ډول سره ومینځي او کوشش وکړي چې ماشوم مثلا د ځان سره نیولو هغې کې کوم مشکل نشته، خو ماشوم ته شیدې ورکړل د ورکولو نه مخکې وروسته هغه لاسونه په درست ډول سره په صابون مینځل یا په الکول باندې مینځل دي
نوره د شیدو نه منع چې د هغه تر اوسه پورې د جهان نړیوال د صحي سازمان چې د هغې نه دی منع کړی. ډیره مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه د کرونا وایروس څخه د خوندیتوب په موخه کومې شیان دي یا کومې چارې دي چې باید ترسره نشي؟ د کرونا وایرس په اړه چې کوم شیان باید ترسره نشي هغه یعنی موږ تاسو هغه شیان وویل چې باید څه شی ترسره شي. بل شیان چې کوم ترسره نشي هغه یې داسې ښودل دي د نړیوال د صحت سازمان چې دی WHO چې خلک باید سیګرټ ونه څکوي. سیګرټ چې دی سږو موفه کوي، د سږو التهاب او دا شیان زیاتوي او صحت ته مضره دی، نو خلک باید سیګرټ ونه څکوي. او بله خبره دا ده چې ډیر ماسکونه یو څو د دوه یعنی د دوه نه زیات ماسکونه ډیر ونه اچوي، دا دوی ته فایده نه کوي. نو دغه هغه چې د دوی زیاته دی باندې ټینګار کړی چې دې شي باندې باید یعنی سیګرټ څکول چې دی او د ماسکونو بې ځایه اچول او په خپل سر دواګانو خوړل دا باید ونه کړي. نو دغه شیانو او بل د دې نه علاوه چې منعیر شو، ځینې خلک د ځینو دواګانو د شیانو یادونه کوي. د تداوی په برخه کې دواګانې دي، په 4 دواګانو باندې کار روان دی چې هغې باندې دوی کوشش کوي چې د دې ناروغۍ دپاره چې کوم خلک مثلا په چین کې مثلا کلوروکین او نور دواګانو استعمال شوي چې هغې د هغه راپورته کړه چې کلوروکین چې د ملاریا ضد دوا ده هغه په دې ناروغۍ باندې ښه تاثیر کوي او د دې د مخنیوي باعث ګرځي. بل شی چې و هغه ازیترومایسین و. نو ځینې دواګانې په هغې باندې دوی اوس څېړنه روانې کړې ده او بل د امریکا متحده ایالاتو هغه کمپنیانو چې دوی د ایبولا وایرس دپاره چې هغه وژونکی وایرس دی د هغې دپاره کوم دواګانې جوړولې هغوی اوس په لږ تغییر سره کوشش کوي چې ځینې دواګانې د هغه دپاره جوړې کړي، کرونا وایرس دپاره جوړې کړي. نو ځینې د پرازیت چې د ضد دواګانې لکه کلوروکین یا هایدروکسي کلوروکین دوا یا ازیترومایسین چې د بکتریاو ضد دوا ده، دغه دواګانې چې دي ځینو ساحو کې چې ډېرې وړې څېړنې پېښ شوي دي لکه فرانسه کې په 30 کسانو یا 40 کسانو باندې څېړنه شوې وه چې په هغې کې ازیترومایسین او هایدروکسي کلوروکین یا کلوروکین دوا ورکړل شوې وه. یو 3 ډولو باندې ویشلې وي. یو هغه و چې دوی ته صرف خاصه فعاله دوا نه ورکوله، خو صرف د دوا په شکل یو شی دوی ته ورکولو، خو په هغې کې خاص دوا یعنې نه وه موجوده چې هغې ته پلاسیبو وایي. دویم ګروپ هغه کسانو چې هغې کې صرف هایدروکسي کلوروکین یا کلوروکین ورکول، او دریم ګروپ هغه کسانو چې په هغې کې هم کلوروکین هایدروکسي کلوروکین ورکول او هم ازیترومایسین ورکول. نو په دې کې بیا لیدل شوي چې هغه ګروپ چې هیڅ دوای مثلا فعاله دوای نه وه اخیستې هغوی کې مړینه زیاته وه. بیا د هغې په نسبت سره په هغه کسانو کې چې صرف کلوروکین هایدروکسي کلوروکین اخیستې وو د دغې ناروغۍ وفیات یا مړینې چې نسبتا هغه ته نور هم کمې وې. او هغه کسان چې په هغې کې هم هایدروکسي کلوروکین یا کلوروکین اخیستي وو او هم یې ازیترومایسین اخیستي وو، په دغو کسانو کې د مړینې کچه ډېره زیاته کمه وه، حتی تر 0 یعنې 0 یا 0 وه. نو ځکه دغه دواګانې چې سوالونه پیدا کړي چې آیا دغه دواګانې مؤثر دي او که نه، خو د نړیوال صحي سازمان یا WHO چې دی هغه ټولو خلکو ته په خپل سر د دوا خوړلو سپارښتنه نه کوي، یعنې په مقابل کې وایي چې جدي ډول سره وایي چې دا باید ترسره نه شي. ډاکټر صاحب د خپرونې په وروستۍ برخه کې لیدونکو ته څه سپارښتنې لرئ؟ نوري صاحب خبرې خو د دې ناروغۍ په اړه ډېر زیاتې پاتې کېږي. انشاءالله راتلونکو خپرونو کې به هم په هغې باندې خبرې کوو او به ګورو چې موږ نور څه رانه پاتې دي. خبرې موضوعات ډېر زیات دي چې په هغې باندې باید خبرې وکړو او دغه ناروغي لا ډېره معلومه شي، ځکه په دې برخه کې روزانه مختلف هغه موجود دي، یعنې دغه هغه نوي کېږي، معلومات نوي کېږي او اپډیټ کېږي. یعنې هغه معلومات چې پخوا مثلا ویل چې ناروغ میکروب چې دی هغه 2 ساعتو نه تر 6 ساعتو پورې په سطحه باندې موجود وي، هغې نه وروسته له منځ خپله له منځه ځي. اوس دا خبره غلطه شوی چې نه، حتی تر 2 ساعتو پورې کیدای شي میکروب په هغه سطحه باندې پاتې شي. د دې نه علاوه د مخنیوي په برخه کې ډېرې خبرې نورې دي.
مثلا یو شی چې ووایم هغه د بي سي جي واکسین دی یا هغه واکسین چې موږ تاسو یې د ټي بي هغه دپاره نري رنځ دپاره په ماشومتوب کې د ماشومتوب پیدا کېدو نه وروسته په اول هفته کې وهل کېږي. نو د هغه واکسین چې د دې غمزنه سوالونه پیدا کړي دي په چین کې دوی دا موندلي ده چې هغه کسانو چې بي سي جي واکسین وهلي دي هغوی کې دغه ناروغي چې ده کمه یعنی دغه ناروغۍ رامنځته کېدل کم لیدل شوي دي یا د دې شدت کم دی. دا رقم نوره پوښتنې دي. د دې نه علاوه راځم د خلکو ځینو هغه ته چې دوی په دیني ډول سره څنګه اعتقاد یا عقیده لري. د دوی د عقیدې په هغه به ووایم چې ځینې خلک وایي چې څه د خدای خوښه وي هغه به کېږي. داسې خبره صحیح ده چې الله پاک څه مقدره کړې وي هغه به کېږي، خو په هغې کې ځینې خبرې په دا تقدیر کې موجود دي چې ځینې حالات د تقدیر چې دي هغه په صداقت سره په خیر سره په هغه سره کیدای شي هغه تبدیل شي بدل شي. نو موږ باید په دې وخت کې غریبانو ته هاړو خلکو ته زموږ په ټولنه کې نور که څوک نه پېژنو خپل کلي کې خو یې پېژنو خپل شاوخوا کې هغوی اړمنو خلکو سره کومک وکړو مرسته وکړو او دا خبره چې څه د خدای خوښه وي دا په دې ډول سره په دې باید دا رقم سره غفلت ونه کړو چې ذات خدای څه خوښه وي. موږ تاسو باید خپل کوم امکانات چې وي او کوم وسایل چې وي هغه وکاروو د هغې نه وروسته بیا خدای پاک ته پرېږدو. یو وخت کې رسول الله سلام د کوم اصحابي سره چا سره و هغوی نه پوښتنه وکړې تا خپل اوښ یا آس یې څه کړو ودې تړلو که نه چې نه ما خوښه مې کړو د توکل د خدای. نو هغه ته ویل شول چې اول د اوښ یا آس وتړه بیا توکل وکړه. یعنې موږ تاسو باید اسباب استعمال کړو د هغې نه وروسته توکل وکړو. اول باید پاړه تدابیر ونیسو له هغې وروسته بیا ځانونه خدای ته وسپارو. کوم تدابیر چې ډاکټران ښیي هغه باید مراعات شي. زه چې په خوست ولایت کې په ښار کې کومه ګڼه ګوڼه وینم د خلکو کوم احتیاط وینم احتیاطي تدابیر بالکل نشته. حتی دوی لکه یو شي سره چې ضد موجود وي دوی ته ویل شوي دي چې ښار ته مه ځئ. نو اوس هغه سړی چې هېڅ کار نه لري نو اوس وزګاره شوی دی سرتنبګي کوي چې زه ښار ته ځم. د پخوا په نسبت سره نور هم ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. پخوا چې چا لاس سړی ماشي په لاس نه ورکوله اوس لکه چا چې قرآن ورته کړی وي چې ته به اوس په لاس سړی ماشي کوې. بس په دې ډول سره دا شیان چې وو دا هغه موږ تاسو په هغه کې وویل چې مخنیوي برخه کې ځینې شیان رانه پاتې وو لکه لاس سړی ماشي باندې چې غېږې ورکول لاس باندې سړی ماشی چې دی دغه شیان باید مراعات شي. ماشومان یا نوره په کور کې څوک چې وي یا د سړی ماشي په وخت کې ښکلول دا شیان باید نه وي. دغه لارې نه ناروغي انتقالېږي. څومره چې ګڼه ګوڼه زیاتېږي ناروغي انتقالېږي. زموږ خلک دا فکر کوي چې خوست کې میکروب نشته او راځه تر هغې پورې ګرځه. کیدای شي میکروب راغلی وي که چیرې کې میکروب موجود وي په کوم چا کې موجود وي تر هغې چې دغه ناروغانو کې د نښې نښانې علایم پیدا کېږي 2 هفتې کیدای شي تېرې شي. 2 هفتې چې تېرېږي تر هغې پورې موږ تاسو کیدای شي ډېر زیات خلک مصابه شوي وي. که چیرې کې په دې ناروغۍ باندې دومره زیات کسان مصابه شي یو ځل یې په جامعه کې سرکولیشن یا دوران د ناروغۍ میکروب پیدا کړو په هغې صورت کې بیا موږ تاسو هېڅ نشو کولی. ګوره دی زموږ د هیواد ستونزې ډېرې زیاتې دي. زموږ شفاخانې هغه امکانات نه لري چې نوره دنیا یې لري. درته وایم چې زموږ امکانات په نش باندې حساب دي. زه ډاکټر یم ماته د خپل شفاخانو داخلي سیستمونه معلوم دي چې په دې برخه کې څومره امکانات یا ظرفیت موجود دی. هغه هېڅ شی هم نشته. ګوره دغه زه هغه یادوري ونه کړه په هر شپږو کسانو کې یو کس چې دی کیدای شي د ده حالت جدي یا شدید شي او په هغه صورت کې ده ته وینټیلیټر ته کیدای شي یا هغه ماشین چې انسان ته یا ناروغ ته مصنوعي تنفس ورکوي هغې ته ضرورت شي. فکر نه کوم تر 13 څو کالو پورې په خوست کې دغه ماشینونه نه وو موجود. که چیرې کې اوس موجود هم 2 3 4 5 یا بعض ماشینونه موجود دي او متخصصین نشته چې د هغې څخه دغه وینټیلیټر ماشینونه نشته
او که اوس یو څو دانې پیدا کړي هم وي خاص هغه ټرین کسان به وي یا نه وي هغه هم کوي ښه که چیرې کې ناروغانو شمېر زیاتېدو او دې ماشین ته ضرورت پیدا کېدو یو ناروغ کیدای شي یو هفته 2 هفتې په دې ماشین کې پاتې شي نو 3-4 ناروغانو خو ماشینونه ونیول دا نور به څه کوي هغه به د نفس تنګۍ او د اکسیجن د کموالي له کبله مړ کېږي پیښې موږ تر اوسه پورې موږ تاسو ټول بېغوري کوله په کابل کې زه خپله ډاکټر یم ګورم چې خلک وایي چې نه داسې خبره ده داسې اوازې دي څنګه دی ناروغي راغله کابل ته څو ډاکټران یې راووژل څو صحي کارکوونکي نرسانو دا شی هغه راووژل هغه دی چې اوس نورو ته هم خور شوی دی دا تېر 2-3 ورځې مخکې اقبال عمري زموږ ملګری و ځوان هلک و 9 میاشتې 10 میاشتې کېږي چې واده یې کړی دی هغه بیچاره هغه دی وینټیلیټر هغه ته ضرورت په کابل کې چا غم نه شو خوړلی هغه یې نه کولو هغه بیچاره هغه دی مړ شو شهید شو نو په دې شیانو کې بېغوري نه ده پکار موږ تاسو باید هغه وګورو پخوا هم نه منلو کله چې دغه دروازې پورې راته راورسېدو اوس هم په دې باندې بېغوري هغه کوو پرون ورځ زه ښار ته تللی یم درته ومویل چې هغه څوک چې سړی ماشي په لاس نه کولو په لاس سړی ماشي در سره کوي او چې وایي نه کوي بیا وایي دا د هغه نه ډارېږي چې ماسک دی اچولی وي چې دا هغه فلانی ډارن ګوره دا د کرونا وایرس هغه نه ډارېږي دا شیان چې دي دغه په اسلام کې منع نه دي هغه اسلام چې کوم اصول ښودل دی هغه موږ نه مراد کوو اسلام ښودل دي چې تاسو لاسونه ومینځئ صفایي د ایمان جز دی الطهور شطر الایمان الطهور نصف الایمان دا شیان ویل دي موږ تاسو صفایي نه مراد کوو خو خبرې ډېرېږي نور خپرونکي مو انشاءالله په دې باندې ډېره مننه ډاکټر سره خبرې کوو که خیر و نور موضوعات ډېره مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله تر دغه ځایه راغلی او د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو سره مو د کوویډ 19 یا هم چې کرونا وایروس ورته وایو په دې اړه هر اړخیز معلومات ورکړل بیا هم ډېره مننه ډېره مننه نوري صاحب تاسو نه هم د اورېدونکو نه هم ډېره مننه چې زموږ سره د خپرونه ولیدله او واورېدله موږ په دې برخه کې کیدای شي ډېر زیات موضوعات پرېښي وي ما کوشش ډېر وکړو چې هغه صرف ساده باندې شکل سره په دې ناروغۍ باندې وغږېږو خو هغه کوم طبي هغه ته نه ولاړو چې مثلا څنګه تشخیص یې دی کولی شو څنګه دغه ناروغي په انسان بدن کې خپرېږي انشاءالله خپرونې هم ولرو د زرغون تلویزیون ډېرو درنو لیدونکو په دې هیله چې د متخصص ډاکټر صاحب نعمت الله حقمل د کوویډ 19 یا کرونا سري ناروغۍ په اړه مو د ده هر اړخیز بحث یا خبرې لیدلې وي او د ده سپارښتنې مو په ځان منلې وي هغه معلومات چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله چې بعضې معلومات دي چې د وخت د کموالي له امله موږ ونه شول کولی چې له تاسو سره شریک کړو بیا هم داسې ځانګړي پروګرامو کې به راځو او د کوویډ 19 یا کرونا ساري ناروغۍ په اړه به له تاسو سره خپل معلومات شریکو تر هغې چې بیا زه نورالله نوري او ډاکټر صاحب نعمت الله حقمل دلته راځو تر هغې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو په کور پاتې شئ تر څو چې روغ پاتې شئ